دلته به لغته داسې واري کي ته به هلته ولاړ یې سړی به هم نه ویني 10 متره لرې به هلته به درب راچپه سوی علماو ته ووایه طالبانو ته ووایه چې راتلونکی جنګ د کفري نړۍ له اسلامي امت سره بڼې بدلیږي مې څنګه بدلیږي وی هغلته به سړی ولاړ یي دلته به داسې په څاپېړه باندې داسې څاپېړه واري هلته به سړی لګېږي ویل څه وی فزیک نور مو خوښه منئ که نه منئ زه 14 کلن استاز د کابل په پوهنتون کې مو د فزیک استاز یم په دې باندې څېړنې روانې دي دا تقریبا د کامیابۍ مرحلې ته رسېدلې دي نور مو دلته به لغته داسې واري کي ته به هلته ولاړ یې سړی به هم نه ویني 10 متره لرې به هلته به درب راچپه سوی د جنګ بڼه دومره بدلیدونکې ده تاسې خپله خوښه وي ملیان خبر که علما خبر که زه مسلمان یم ګیلې هم درنه لرم ملیانو ډېرې ګیلې مې وایي په زړه کې دي موږ ته بیخي د سړي زمانو په سترګه ګورئ نه وایي تاسې فکر کوئ چې دا دین ته نه دي تاسې د پلارو د نیکه د موږ بیخي مسلمانان نه درته ښکار نور مو خوښه طالبانو علم دومره مخته روان دی که نه اوس خو مو ولیده چې هلته به ډرون ګرځي هلته به ته داسې غلی غلی ولې شاته جنګ بڼه نور هم تر دې نه هم بدلېدونکې ده که موږ مخته لاړ نه سو طالبانو بیا نو داسې حالت چې راغی بیا ناکامي خپله د الله نصرت بېل شی ده طالبان خو د الله غوسه خو هم بیا بېل شی ده الله به موږ ته څومره په غوسه وي چې دا علوم مې تا ته پیدا کړي ولې نه زده کوي ان شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان نو خو الله خو هم غوسه کېږي چې ما تا ته هم عقل درکړی هغه ته مې هم درکړی هغه دومره مخته لاړ او ته دلته شاته پاتې نو خو الله بیا تا ته عذاب هم درکړي نو ښه به دې په مځکه نه باسي